د ننګرهار امنیه قومندانۍ د بټي کوټ ولسوالۍ منصوبینو د غلو هغه باندې نیولې چې موټرې به یې غلا کولې. مسؤلین وایي یادو کسانو د دې ولسوالۍ ترخوا مرکز جلال آباد کې هم ورته فعالیت کاوه. د دې ولایت امنیه قومندانۍ د ویان پر وینا دغه کسان اوس مهال د امنیتي مسؤلینو د پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. د سید طیب حماد په خبره یادو کسانو به غلا شوې موټرې پرزه کولې او په نیمه بیه به یې پلورلې. په ننګرهار کې د بټي کوټ امنیه قومندانۍ امنیتي ځواکونو د غلو یو بانډ نیولی دی چې د بټي کوټ ولسوالۍ په مربوطه سیمه کې او د جلال آباد ښار په بیلابیلو ځایونو کې به د خلکو څخه موټرې غلا کولې او وروسته به پرزه کولې او په جلال آباد ښار کې په یو سرای کې به هلته په نیمه بیه پلورلې چې د بټي کوټ امنیتي ځواکونو د یو کشفي اطلاع پر اساس باندې دوی لاس په لاس ونیول. اوس مهال تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. ورته مهال نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی وایي نږدې یوه میاشت وشوه چې د موټرو غلا یې پیل کړې وه، مګر زیاتوي د امنیتي مسؤلینو له لورې ډېر ژر ونیول شول. او موږ له یو سوزکی راکړه په خبره مو ورسره وکړه، په 13 روپۍ کیلو مو خبره وکړه، سوزکی مو ترې واخیسته، سوزکی مو ټک ټوک او موږ دلته د بټي کوټ د امنیه قومندانۍ د خوا نه ونیولی شو. نو موږ اول غلا د مارکو بازار نه په اختر په اوله ورځ باندې یو سوزکی بوته چې هغه دو ټک ټوک او 14,000 روپۍ باندې ورته ورکړه. او دویم غلا د بټي کوټ بازار دغه یو ورځ دوه مخکې چې سوزکی هم چالان که او نیر سر ته ویسته نو د بټي کوټ د امنیه قومندانۍ موږ ځای په ځای لاس په لاس باندې دغه موټر سره گرفتار کړو. موټر یې په تله باندې تللو په 13 روپۍ کیلو او چې څومره خاتلو هماغومره پیسې درته درکولې. همدې حال کې هغه کس چې دغه غلو یې سوزکی موټر غلا کړی و د امنیتي منصوبینو له اقداماتو خوښ دی او وایي پر وختي غوښتنې ته رسېدنه شوې. زما موټر سوزکی موټر و چې د بټي کوټ د سبزۍ منډۍ څخه ویوړل شو. نو ما د بټي کوټ ولسوالۍ امنیه قومنداني جریان کې کړه چې په لنډ وخت کې په 3 ساعتونو کې زما موټر د پارمیچار په سیمه کې ونیول شو او ما ته خپل موټر وسپار. له دې سرترخوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ منصوبینو دوه هغه کسان هم نیولي چې د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې به یې نشهیي توکي په ځانګړي ډول ټابلیټ کا ګولۍ پلورلې. موږ دا دوه نفره وو د جلال آباد په ښار کې هم دا ټابلیټ کا ګولۍ خرڅولې دي. اول افضي مجاهدین ونیوو. موږ دوه نفره وو ټابلیټ کا ګولۍ هم د موټر کې انتقالولې اولې او د مجاهدینو ونیولې. د یادونې وړ ده د ننګرهار امنیتي مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې غلا او جنایي جرمونه کوي خبرداری ورکړې چې له خپلو کړنو لاس په سر شي. وایي دې برخه کې ایثار زیات کړی او که هر څوک ونیول شو سخته سزا به ورکړي.